د بلخ ولایت په بلخ او چمتال ولسوالیو کې د څه باندې 40 میلیونه افغانیو په ارزښت د څښاک د پاکو اوبو شپږ شبکې له جوړېدو وروسته ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. دغه شبکې چې 3 سرپټي حوضونه او د لمریزې برېښنا 3 د اوبو ذخیرې پکې شاملې دي، د PRB موسسې لخوا د کلیو پراختیا ریاست په همغږۍ او د WHH په مالی مرسته د 1 کال په موده کې جوړې شوې دي. امروز که کدام پروژه ما و شما افتتاح میکنیم در قریه شهاب عربیه ولسوالی بلخ و همچنان 4 پروژه دیگه که در ولسوالی چمتال، قریه خدرخیل و بارگاه ترکمنیه و افغانیه و قریه ینگی قلا که در قریه بارگاه و افغانیه و خدرخیل 3 دانه حوض سرپوشیده است و در قریه ینگی قلا 1 شبکه آبرسانی است. در مجموع در 6 قریه است که 5 قریه مربوط ولسوالی چمتال می شود و 1 قریهش که فعلا ما شما اینجا حضور داریم مربوط ولسوالی بلخ میشه که شهاب عربیه است. له بلې خوا د دغه کلیو اوسیدونکي د یادو پروژو پلي کېدل په دغو سیمو کې د اوبو د کمښت ستونزې د حل په برخه کې یو مهم ګام بولي او په جوړېدو سره خوښي څرګندوي. خیلی در آب نوشیدنی ضرورت داشتیم، حتی از دیگه قریه می آوردیم با غلطک و با خچیر و اسب، بسیار در آب ضرورت داشتیم. خیلی از این خوشحال هستیم که ما دنای عالی ما چا شد و به اصطلاح نلکه تهیه شد. بیشتر که آواز نبود بیخی از دیگه چای دریا و از دیگه کشلاق ما سبا می آوردیم، حالی که جور شده دمرا شدیم مردم از می جو می بردیم. په ورته وخت کې په دغه کلیو کې ډاکټران د یادو شبکو له جوړېدو څخه د هرکلي ترڅنګ د څښاک د پاکو اوبو نشتوالی د دغه ولسوالیو د اوسیدونکو په منځ کې د ځینو ناروغیو د رامنځته کېدو اساسي لامل ګڼي. یک نوع امراض بود که اسهالات بود. دیگه مردم آب شیش استفاده کردن نمیتونستن، مجبور بودن که از جویبارا از حوضایی که خودشان هم آب صحی ندارن از اون مجبور بودن که استفاده میکنن. آب روانشان هم بسیار ناپاک نامنظم بودن. نیکبختانه حالی مردم به این آب آشامیدنی، به این چاهای عمیق، به این چیزا، به این نلدوانی خیلی ما خرسند هستیم، خوشحال هستیم به اینکه این مردم با این همه چیزا بهتر و بیشتر شدن برن. د یادونې وړ ده چې د اوبو دغه شبکې د بلخ ولسوالۍ په شهاب عربي او د چمتال ولسوالۍ په خدرخیلو، ینګي قلا، بارګای افغاني او بارګای ترکمني په کلیو کې جوړې شوي دي چې په ټولیز ډول یې د څه باندې 900 کورنیو لپاره د څښاک پاکې اوبه برابرې کړي دي.